د کیلیفورنیا په بیلابیلو ښارونو کې د دواړو اخترونو په مناسبت سره هر کال ځانګړي بازارګي جوړیږي چې ګڼ شمېر جنکۍ او ښځې پکې د اختر لپاره جامې، پیزار او زیورات اخلي او په لاسونو نکریزې لګوي. یو ځل بیا د روژو د میاشت اخري ورځې شپې دي. دغه شان یو بازارګي دلته د سان فرانسیسکو بے ایریا په پلیزنټن ښار کې په یو مقامي هوټل کې جوړ شوی چې لږ تر لږه 150 ښځو سوداګرو ورته سودا راوړي. د دې بازارګي جوړونکي وایي چې خلک اکثر د وخت کمی له سببه سودا ونه کړی شي، نو دا یو داسې موقع وي چې هر څوک کولی شي چې ځان لپاره د اختر سودا وکړي. It's a very convenient place for all around جو यहाँ पे लोग रहते हैं उनको everything under one. موږ د اخیستونکو او خرڅونکو دواړو یو ځای ته د راغونډولو یو هڅه کړې چې څوک د اختر سودا کوي هغې ته هر څه د یو بام لاندې په اسانه ترلاسه شي او د خرڅونکو سره هم یوه ښېګڼه وشي. چونکې روژه ده نو دلته موږ ویړیا روژه ماتې هم ورکوو. د روژې د میاشت د اخري 10 ورځو کې د دې بازارونو مشهورتیا په ټولنیزو رسنیو کېږي چې زیات نه زیات خلک دې بازارونو ته راشي او دلته دکان لګونکي چې عموما خپله هم ښځې دي او آنلاین کاروبارونه لري د هغې په روزګار کې مرسته هم وشي. बहुत सारे क्लाइंट्स आपके नए बनते हैं डिफरेंट जगहों पे इवेंट्स करने से. داسې غونډې کې زموږ ډېر نوي ګاهک جوړېږي. اکثره نوي خلک موږ ته لوی آرډرز راکوي، خو د کوویډ وروسته روزګارونه ډېر ځپلي شوي دي. د کوره کاروبار کوونکي هم ډېر شوي. بیا هم چې د چا توکي ښه وي او بیه هم ښه لګوي نو هغوی روزګار چلیږي. دې ورځني ځانګړي بازارګي ته د پاکستان، افغانستان او هند سره تعلق لرونکي هغه ښځې چې د کورونو نه آنلاین روزګار کوي ته د خپل وطن کلتوري جامې او کالي خرڅله راوړي دي. हम लोग यहाँ आते हैं ईद के इवेंट्स. موږ داسې بازارونو ته د اخترونو او دیوالي په موقع سودا وړو. هدف مو نوی ګاهک او خلکو سره اړیکې جوړول وي. موږ هر رنګ هندستاني جامې او کالي خرڅوو. موږ سره د ښځو او سړو هر عمر خلکو سودا ملاویږي. دا بازار د مازیګري 15 بجې پیل شوی او د شپې د 11 بجو پورې به دوام لري. घर से दूर हूँ तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसे लोकल कम्युनिटी د کور لري یم. دلته راته معلومه سوه چې داسې یو بازار لګېدلی دی چې د پاکستان، افغانستان او هند نه راغلي دکانداران ورته خپلې کلتوري جامې یا کالي راوړي. نو زه هم راغلم چې ځان ته نکریزې ولګوم او هغه د اختر کوم احساس چې په کور کې راته کېدو هغه خپل زاړه یادونه راتازه کړم. د دې بازار یو خاصیت دا هم دی چې ګاهک او دکاندار د ښه بیې لپاره یو بل سره جوړ توړ کولی شي او چې دواړه کله په یو نرخ جوړ شي نو ګاهک سودا واخلي او دکاندار خپلې پیسې جیب ته کړي. د دې بازار جوړونکو تر مخه هر کال د وړوکي اختر 2 او د لوی اختر یو بازار په مختلفو ځایونو کې لګوي چې د مختلفو کلتورونو راغلي خلک د سودا سره سره د یو بل ترڅنګ یو ښه وخت ولري. راشد خټک، وایس اف امریکا، دیوا، سان فرانسیسکو.